السلام علیکم، زه ناصر جمال پښتو ټي وي کې زه تاسو سره کلیم. ناظرین، زموږ پروګرام عوامي مسائل د دې په بابت سره موږ راغلی یو دلته هریانه بالا 2 د ته راغلی یو او د دې چې کوم د عوامي مسائل دي هغه باره کې موږ تاسو سره ان شاء الله ملاقات کوو. د دې چیرمن صاحب دی هریانه بالا 2 دا چې کوم د دې عوام چې کوم دي هغه کتا سو ګوري نو کافی وخت نه چې دی اګنور کیږي په هر فیسیلیټي حکومت چې کم ریلیف ورکړي هغه کې هریانه بالا 2 چې دا لغونټه رسو پاتې ده د دې سم مسائل دي دا غي باره کې موږ خبره کوو، تاسو ملاقات کوو د دې چیرمن صاحب علم زیب عمر زیب علي صاحب. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر، څنګه الله کرم دی. عمر زیب علي صاحب دا راته وایي چې تاسو دا سیاست راتلو خواهش څنګه او څومره وخت شو تاسو څومره الیکشن کړی دي؟ مونږ خو په پیل ځل باندې الیکشن کړی جی. خواهش هم دی یو بل سره کولو رغب هم کول چې دغه پرې رغب باندې که ناظم او که چرمنانو سره اوسه پورې څه دغه نه دی ورکړی جي. دې نه مخکې مونږ نه مولیانو پارټي دا بل دا ټول پاتې دي خو یو قسم هم دغه نه دی شوی جي. بیا که اوس که مونږ وکړو نو مونږ د سپریم کورټ پرې آئین باندې دغه وکړو چې څه مسایل لا څه دغه دوی مونږ له راکولو نو هغه مونږ وکړو. مونږ دلته خپلې منډې تړلې تکلیفونه یو شی بل شی د خلکو زړونه دا ټول رسم دغه د خلکو تکلیفونو ته موږ ته سیاست سره شو نو هغه مو دغه راووتو خو هغه مطابق مونږ له اوسه پورې یو قسم دغه میلو نه شو. صحیح ده. خو سیاست ته راتلو کې د چې کوم تاسو د سیټو ګټلو نو عمر زیب صاحب تاسو پیلنی ځل الیکشن وکړو؟ او جی مونږ پیلنی ځل کړی خاجي او پیلنی ځل مو ګټل؟ او جی پیلنی ځل مو ګټل، شکر دی. صحیح ده. دا اعتماد د خلکو بالکل د خلکو دغه نو د حلقې چې کوم دی د هریانه بالا چې کوم مسائل دي هغه کله تاسو زموږ د ناظرینو ته وایي چې کم داسې مسائل دي چې هغه حل طلب دي؟ خاجي اوس مونږ ته غټې مسلې د لارې د کوڅو د اوبو وي که کوڅو کورونه اوبه نه رغه کېږي، لارې هم خرابي، باران جړی وي خټې پکې تللی نه شي، یو قسم دغه نشته دی چې مونږ ته سهولت او روټونه خو دا دی زمونږ بهر تاسو ګورئ که کوم روډ ته څه سیډوالي هم نشته، که کوم ورته څه ویړی وي ویړی هم نشته، غاځري ته ور که ایم پی ای وي او کبلي راشي هغسې دغه راته دغه کې اوس هم نه شي عملی کار سره نه جي نه مونږ اوسه پورې خپل ایم پی ای نه خوشحاله یو نه ترې نه څه پر هغه باندې چېرې دی به مونږ له څوک کې ولا به یې کړي په یو قسم دغه نه جي زمونږ نه زمونږ د لارې نه زمونږ د بجلۍ نه زمونږ د یو قسم نه جي. صحیح دی. مونږ سره دغه ایم این ای دغه نور عالم خان دی هغه دغه پی ټی ای پارټۍ نه دی خو دغه پاټو پر هغه باندې مونږ سره دغه نه ده کوي. که مونږ ورشو یو څه خبر اتر یو دغه ولې یوسو نو هغوی سره هم راته ووایو چې دا د پروګرام مونږ ته هم داسې نه دي دغه چې مونږ ته کېږي نو تاسو ته به هم کړو. صحیح ده. خو لکه مسایل چې کوم دي هغه هماغسې جون کتو هماغسې پراته دي او جو هماغه رنګې هېڅ قسم دغه دا ډېر وخت نه همدغسې روان بالکل جي. نو دا خلک چې دی دا سټیم الیکشن راشي نو دغه ایم پی ایګان ایم این ایګان دا خو به خامخا دی کوڅو موڅو کې ګرځي او چې دی راشي خو بس بیا هماغه سترګې ټیټې کړي رور مونو کې یو شی بل شی څوک یو پسې څوک بل پسې لا څوک کوی خیر دی پلان کې وډینګرې بس هغه چل ول باندې یو روټین باندې لا غاځري ته ورتاله یو که کوم د اوټونو الیکشن دغه راشي یو معمولي د پل مولو کې لا د یو نه غاځري ته سترګې تورې کې جا بیا خلک زموږ خو کلی ساده خلک دي د دې لږ ډېر د کېږي ویله دا سړی ماله راغلی دا دغه ماته وکړو لا خیر دی کور له دغه دروازې له راغو مخ مروت او جي نو هغې نه سم نه دوی له دغه کېږي جي. صحیح ده. نو د سکولونو به هم دغسې حالات دي؟ سکولونه هم جاو سرکاري سکولونه دي که پکې مثال خبره دغه دي واشروم دغه پکې نشته څه سهولت پکې داسې نشته کچا که وګورې بیخي یو قسم دغه هم نشته مونږ سره. او ګیس بجلی څه پوزیشن د ګیس او د بجلی نه هم تنګ یو جي لوډ شیډینګ هم ډېر دی ګیسونه او بجلي خو اوس مونږ ته بیخي بند کړې وه کورونو کې نه د هورونو حساب نه پر هغو خلک ګیسونه وړي او روړي مونږ له بالکل لوډ شیډینګ بند دي. نو هلکه پاکستان کې که نه د هریانه 2
پاکستان نه بهر خو نه ده نه جی اریانا KPK بالا نه او جی غون دغه کې چلیږي خو موږ ته خو بیخي نشته موږ ته خو بالکل ټپ بند مې کې دي KPK نه بهر او نه جی نه جی دلته اریانا بالا کې موږ ها KPK کې او جی راځي KPK کې راځي جی صحیح ده ناظرین چې دا کم مسائل د هریانه بالا دي پکار ده چې دا مسائل KPK چې څنګه دا نور حلقو کې چې کوم ځکه د PTI زور دی د کوم ځکه د PTI الته مقتدر حلقې شته دي مقتدر خلک شته دي چې څنګه دا غي مسائل حل کېږي پکار ده چې هریانه بالا مسائل هم حل شي درته یو مرزیب صاحب چې د عہدې ملاویدو نه پسته فندز وغیرہ څه پوزیشن دی اسم نشته جی خیر پند سچې همداسې هم څه نشته دی جی که کم خلکو له مونږ رغه کړي دي نو هغوی که مونږ له دفتر له راشي یو شی بل شی راشي که کاغذ یو که یو شی بل شي هغه مونږ دلته خپل روړو ولا که راپارمبې وي وغیره صرف دا سټیمونه میمونه یو شی بل شی ولا کوو سټیم به درکړي او جی اجازه به درکړي سټیم بخپل او صرف د سټیم که چاله پارمبي دغه کې ریکارډ باندې دغه رانه جوړ کړي دي او نور سم نه جي او دا به ټولو چیرمنانو ناظمانو دا حل دا ټولو دا حل دی جی موږ سره چې دلته څومره دي دا تاسو به وګرځئ وبکئ تپوس به وکړئ یو قسم سهولت نشته دی جی نو دا سپریم کورټ چې کوم اډر کړی یا چې دا کم عمران خان صاحب دا کوم خبره کړې و چې یاره دا عوامو ته دا ډیلیور شي او دا غي د لپاره بهترین نظام دا دی چې یاره کونسلر او چیرمن او د علاقې ناظم دا به ډیلیور کینو پاغي باندې عمل درآمد نشته ته نه چې مونږ خو کوم کو الیکشن ممکن په دې امید په دې رغه باندې مو کې چې د مونږ د علاقې د خلک دا ډیر غریب خلک ډیر لکه تکلیف سره دي نو ځانونه هم په عذاب کې راغی لم لاړو سوالونو لکه اوس مونږ لاغی یو رغه راشي مونږ هغې له هېڅ قسم دغه نشو ورکولی اوس که سبا زمونږ د الیکشن یو خبره اتره راشي نو هغې له مونږ به څنګه ورځو په کوم دغه به ورځو یو قسم دغه مونږ سره نشته په دې روغ خو تاسو الیکشن دوباره نشي ګټلی په روغ خو هغه خو چې کله علاقه را هغه خو مخکې هم زمونږ راغه کلي علاقه کې څه جنګ جګړه لا څه مسلې ورشو جي پر هغه شو جي بل مونږ له داسې څه دغې هم نه دي راکړي که تاڼۍ له لاټو لا یو روټین له لاټو نو که څه چوب یو که بل یو که بلي نو هم لکه مثال خبره دا نه ګورو چې دا چا سره راغلی لاره چا راغه کې که یو سړی غل ویم نه به دی وي غل دی یو قسم دغه ورسره نشي دغه کولی نه ورسره خبره کولی شي چا ته ووایو د یو سم سړي دغه مونږ نشو کولی چې مونږ یو سم سړي ته پوس وکړو لا ورشو یو راغلی جي مونږ له دومره دغه هم نشته حمایت صحیح خبره نو دا بیا را روان الیکشن کې به څه پوزیشن کې فرض کړه داسې حالات عمر زیب صاحب نو دا را روان الیکشن کې به د خلکو دلچسپي څومره پاتې شي ختمه به شي جي هغه دغه به دغه شي که یو سړی راشي یو سړی دغه کېږي چېرې دا نوی راغو د هر یو سړي دغه ته سترګې چې دا راغو دا نوی دی او دوی به مونږ له دا کړي دا به کوي مونږ له دا ویڼی دا لاره دا کوڅه دا تار دا بجلی دا ستن نشته مونږ له دا تکلیف دی هغه نشته دی جي که بل راشي زمونږ نه مخکې چېرته بل دغه سره راشي ورته اولی رولي نو که د هغه مجبوری نه هغه له دغه کوي چې یاره دا ټیک دی جي به د بالکل صحیح دغه سره خبرې هم ډېرې دغه سره وکړو ټیکې وکړو بالکل صحیح دي جي نو خلک دغه باندې که دوکه را دوکه شي به د کلي ساده خلک دي جوړ شي مونږ خو د خلاصۍ نه کېږي نه یو ځای نه دغه کېدی شو که ورشو زموږ د MNA د MPA سیټونه یې غواړو یو څیز دغه نه نو یو اعتماد سره به ترې غواړو د هغې هم زموږ د سبا ورځې مخ نشته یو روټین نشته چې ورشو ورته ووایو د خپل پارټۍ د خپل دغه لپاره هم شوی ځکه زموږ پارټۍ زموږ دغه له هیلې هم څه نه دي ورکړي بل له هم څه نه دي ورکړي یو کس له هم څه نه دي دغه شوي دي بس د PTI دا ګډوډ حکومت دی هر سړی په بس بیخي تنګ کړی دی ګراني ده سہولت نشته د بجلو دغه نشته د ګیس نشته د بل څه دغه نشته د بل دغه نشته که راپسې راشي چې ته به یو څیز دغه کې نه جي بس شټکه نشته بس دغه میټر دی وړي ده نه بل روټین نشته دی چې د چا یو بلف یو پکې لګي دي دغه 7000 بل راځي او چې چا کارخانه لګي دی دغه 324 راځي 22,000 راغلي دي خلک دیاړي مزدوري کوي راشي جړه فریاد دلته کې مونږ ته هغه کې مونږه کال ته هغه خو کډیر سره هغه کو هغه ورته الته ولېږو چاله نو هغه ورته پکش شي دا یو میاشت نه په بل نه او بل نه په بل نه یې پس بیا نور هم دغه راځي بس اخیری کې دغه خلک هم دغه میټر ته دغه ته جوړ شي چې بلاتی میټر یو سی ولا ناس تیم داسې کر چاره شیشي وس کېږي خو راوبړي او کنيږي بس ناس پوي ورته ناس پوي دا عوامو ته به د دې شعور کله راځي چې یاره زما دا ووټ چې کم دی دا کم MNA MPA ته ځي دا چې کم دی د دې کریټیو هم زه یم
همدا ایم ان ایم پی هم زه جوړوم لګیم او جی د دې شعور به دا څنګه پیدا کیږي د دې شعور چې دې مونږ له پندونه چالو کی ساټر را کی یو سره غره کی چې چرته لاړ شو چا سره خبرې کوو چا نه یو څیز غواړو چا سره یو څیز درکو چې مونږ یو دا مونږ خو سیس کوم نیو صاحب او نم سکی صاحب خپل خرچي وغیرہ او جی که هر یو دغه ادارې کزیمو قبلو قبل جار یو سړی خپل خرچي که مونږ هم دلته دغه کړي د خپل خرچي کوو قبل هم دغه کوو چې خپل خرچي کوو. صحیح ده. ناظرین زموږ د حلقې مسایل د چکم صوبایي لیول سره تاسو وګورئ نو تاسو یقینو کې په دې الیکشن باندې دا نه چې یاره عمرزیب صاحب پې خفه دی په دې باندې ځکه چې یاره هغه د پیپلز پارټۍ نه دی نه که تاسو لاړ شئ زموږ په دې چینل باندې به تاسو کتلی عوامي مسایل چې کوم پروګرام دی په دې کې چې کوم د پی ټی آی چیرمین او دغه دی هغه په آف کیمره کې هم دغه خبره کوي بلکې اون کیمره باندې هم دا خبره کوي په ریکارډینګ کې هم راغلی دي ډېر دا تاسو به کتلی مې هم په دې چینل باندې چې راغي هم د دې خبرې جړه کوي چې موږ د الیکشن څه دپاره کړی او وجه څه ده چې ډیلیور کول خان صاحب دا وعده وکړه چې یاره ډیلیور کول چې دی هغه کونسلر او ناظم چې دی چیرمین هغه به ډیلیور کوي او ښه ډیلیور کولی شي نو دا اختیارات او دا فنډ چې دی دا به موږ هغې له ورکوو او عمرزیب صاحب آخري خبره ستاسو دې باره کې څه خیال دی چې یاره د ایم ان اے ایم پی اے اپروچ چې دی د دې ستاسو د محلي خلکو هغې ته اپروچ نشته دی د هغې اپروچ دی یو ناظم ته ډېر زر کېږي او جی زبا خان کور کې هم ګیرولی شي سهار راوتو ټیم کې هم بالکل حجره کې هم نو دې خلکو نه دا سترګې پټول ډېره ګرانه نه ده ګرانه ده خو څوک هغې ته مونږ ووایو دغه جړا فریاد ورته وکړو چې دغه روټین دی دغه دی چا له لاړ شو چېرته دغه شو راځئ که تاسو سره هغه وي چې تاسو سره مونږ لاړ شو څه روټین چې مونږ ترې وړو چا ته سوال وکړو چا ته زاري وکړو چا ته څه منت وکړو چا ته دغه وکړو چې ستاسو حق دی تاسو له درکړو مونږ له نه راځي چې مونږ له راشي مونږ به تاسو له خامخا درکړو چې تاسو سره مونږ عادي خبرې هم درسره کړي دي د اوټونه هم راله را کړي دي اعتماد هم را باندې کړی دی د علاقې د خلکو خو مونږ چې دا څه دا څه دغه شولو د دې مونږ نه قابلو نه پر هغه باندې چې څومره دی مونږ ته وکتل دروند دغه سره او څومره ښه دغه سره او څومره امید سره خو هغه مونږ دی له نه ورکولی شو نه به ورکو څنګه ورکو چې که دې نه پس څه سیسټم څه دا پنډونو دا روټین ټیک شو خو هغه به ورته وشي چې چینی بس همدغه حالات پېږي او که دا سیسټم ټیک شي که پیپلز پارټۍ والا جے یو آی والا ایم پی والا چیرمین که دا سیسټم ټیک شلو او هغه ډیلیور کړو نو ووټ خو ټول دغه دی بالکل جی یو قسم دغه هم نشته دی بیا نه خلک بیا دا پی ټی آی ته نقصان نه دی هغه به ولې کوي بیا نو دا خو پی ټی آی ته بیا نقصان نو پی ټی آی والا خو ویل چې مونږ سیټونه هغې خو ویلي چې مونږ سیټونه ګټو نو هغې ذکر هغه کړی و هغې ونه ګټل نو مونږ له سره هغه نه راکوي جي صحیح ده سوچ دا و چې یاره سیټونه ګټو سیټونه نه خو کړی په دې سازه شو هغه ونه شو جي صحیح ده جي ښکاره روټین ښکاره دا ډېر څه په راغلي جي ای خو هېڅ دغه ونه شو صحیح ده ډېره مننه ستاسو عمرزیب صاحب مهرباني سر ستاسو ډېره چې په دا دومره تنګ وخت کې په دا دومره سخت وخت کې تاسو مونږ له دومره ټایم راکړو زموږ تپوس هم وکړو نو ډېر خوشحاله شئ جي ډېر مهرباني جي تھینک یو سو مچ ناظرین دا زموږ ګران قدر چیرمین د هریانه بالا زموږ د عوامي مسایل پروګرام کې د دې شرکتو او د خپل علاقې چې کوم مسایلو هغې سره سیاسي چې کوم د روان دي د پیج روان دي د هغې باره کې د دې نه اوپینین اخیستلو زه ستاسو ډېر زیات شکریه ادا کوم عمرزیب صاحب ډېره مننه ستاسو تھینک یو سو مچ السلام علیکم